اکثره خلک خپل واتس اپ ډیلیټ کوي بیا دا فکر کوي چې زما واتس اپ اکاونټ هم ختم شو. ستا واتس اپ ډیلیټ شو مګر اکاونټ دې موجود دی، د واتس اپ اکاونټ دې نه دی ختم شوی. کم کسان چې د واتس اپ اکاونټ ډیلیټول غواړي چې بیخي په هغې نمبر واتس اپ ښکاره نه شي، نو دا ویډیو را سره وګورئ تر څو طریقه یاده کړئ. ویډیو د خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ، پیج هم در سره فالو کړئ. نو د دې دپاره به تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ کولاو کړئ. چې څنګه واتس اپ کولاو کو بره په دې درې ډاډه باندې به تاسو کلیک کوئ، بیا لاندې تاسو ته سیټینګ ښکاري، په دې سیټینګ باندې به تاسو کلیک کوئ. دلته دویم نمبر آپشن دی اکاونټ، بیا به تاسو په دې باندې کلیک کوئ. لاندې یخ کې تاسو ته ښکاري ډیلیټ اکاونټ، بیا به تاسو په دې باندې کلیک کوئ. ګورئ بره تاسو ته وایي اف یو ډیلیټ دیس اکاونټ، وایي تاسو دغه اکاونټ ډیلیټول غواړئ. بیا تاسو بل آپشن لاندې هم درکوي چې چینج نمبر انسټیډ، چې تاسو خپل نمبر دې ځینې چینج کولی هم شي، یعنې تاسو خپل اکاونټ مه ډیلیټوئ، دې ځینې خپل نمبر چینج کړئ، بل نمبر کې پکې کولاو کوئ. خو نه مګر مونږ غواړو چې دغه نمبر ډیلیټ کړو، نو تاسو به ګوره د to delete your account confirm your country code and enter your phone number، خپل هیواد کنټری کوډ به تاسو دې کې ورکړئ او فون نمبر چې کوم نمبر تاسو په کوم نمبر تاسو واتس اپ یې هغه ډیلیټول غواړئ، نو تاسو به هغه په دې کې ورکړئ. بیا به تاسو هغه په دې کې ورکړئ، بیا به تاسو لاندې ډیلیټ اکاونټ په نوم آپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ، دغه آپشن به تاسو ووهئ. هغه نه وروسته به ستاسو د واتس اپ اکاونټ چې کوم دی ډیلیټ شي، دوباره به هغه په هغې نمبر سره چې کوم دی واتس اپ شو نه شي. نو په دغه طریقې سره تاسو خپل د واتس اپ اکاونټ ختمولی شئ.